نصیحت ده هر کله چې ګناه کې ډایرکټ پسې توبه کوه. هر کله چې ګناه کې نو ډایرکټ پسې توبه وباسه. یو حدیث ورته ذکر کوي امام طبراني راوړی، ډېر ناشنا روایت دی، ډېر مسلمانان به اول پرې راوړي. عبدالله بن عباس وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة او ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی سبحان الله چې د انسانان کمزوري دي، مؤمن بنده به خدای به دی ګناه سره عادتي، یعتاده الفینة بعد الفینة، وخت په وخت دی دا ګناه کوي، عادت ته ورسره کنه. یا یو ګناه باندې به دومره مضبوط ولاړي چې دنیا نه به لاړ شي خو ګناه به پرې نه دي. ان المؤمن خلق مفتنا توابا نساء اذا ذکر ذکر. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی الله اکبر وی مؤمن څنګه پیدا کړی شوی دی؟ خلق مفتنا. مفتنا څه معنی ده؟ یعنی دی داسې پیدا کړی شوی دی چې په ده باندې به فتنې او امتحانونه راځي. یو خو دا خبره شوه چې په موږ باندې به امتحانونه د وخت په وخت راځي. توابا، ګوره توابا، مؤمن سی توبه ډېره وباسي. که چېرته ګناه ته وشي دا نه وي چې تایب دی، توابا، توابا توبه وباسي. نساء، نساء څه معنی ده؟ نساء معنی ده چې یېرېږي ترې، یعنې توبه وباسي، بیا چې دا خبره هېره شي او بیا ته څه ته واپس شي؟ ګناه ته. ګناه چې ته وشي بیا توبې ته واپس شي. دا د مؤمن شان دی. نو چې کله د نم ګناه کېږي، د زما نصیحت دی چې کله د نم ګناه کېږي ډایرکټ توبه وباسه. دغه شان یو روایت کې راځي، امام حاکم راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی شیطان الله ته دا ویلي، شیطان ګوره الله ته ویلي دي وعزتک یا رب لا ابرح اغوي عبادك ما دامت ارواحهم في اجسادهم. ستا په عزت مې دي قسم ای زما ربه، شیطان وی زه به د هغه وخته پورې ستا بندګان ګمراه کومه چې څو پورې د دوی ساګانې د دوی په بدنونو کې. الله ورته څه ووایي؟ وعزتي وجلالي، زم قسم خورم په خپل عزت باندې او په خپل عظمت باندې، لا ازال اغفر لهم ما استغفروني، چې څو پورې هغوی زما نه بخښنه غواړي زه به یې بخښمه. ته خپل کوشش کوه، ته خپل کار کوه. ته چې څومره زور لګولی شي ولګوه شیطانه، ته هغوی ګمراه کوې که نه، په ګناه کې به یې واقع کې ګناهونه به کوي، بس چې څو پورې دوی توبې وباسي زه به له توبې قبلوم. بس ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم، امام ترمذي او حدیث راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی ناشنا خبره یې کړې ده، ان تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألما. اے اللہ چی تے بخی کنا تغفر جما، تغو بے سو بخانا کے. وأي عبد لك لا ألما، او یا اللہ ستا کم بنده دی سلی چی گناہ تی ندشوی. انسانان خو کمزوری دی، بندگان خو کمزوری دی. دا دی کمزورتیا سر سر با منگا سکو چی کل رانا گناہ کی گی ڈاریک با توبه وباسو. دویم نصیحت زما تا ته دا دی ای مؤمنه، ای مسلمانه، که توبه ویسته غواړې او د ګناهونو نه واپس کېده غواړې نو ګناهګار خلک پرېږده. یو سړی وایي چې موږ ټول ګناهګار یو. زه دا نه یم ګناهګار، چې زه ډېر ویم زما هغه چې هغو عام په ګناهونو کې پراته دي، بېدینه دي، لکه بل تعبیر ودی شو بېدینه خلک پرېږده. ځکه چې څو پورې ته د بېدینو سره یې تا ته د توبې توفیق هغه نه میلاوي. ولې قصه تاسو نه معلومه کمه؟ بارک الله فیک. امام بخاری هغه قصه راوړې ده، هغه یو کم سل کسان وجلي، بیا په یو پیر پسې لاړو، الله به ما معاف کړي. هغوی زه ورکېږي یو کم سل دی وجلي، ته الله به ما معاف کړي. یا هغه یې مړ کو سل شو.
بیا په یو عالم پسې لاړ وی الله به ما معاف کړي. ولې دې نه معاف کوي چې توبه وباسې؟ خو داسې کار وکړه چې د خپل کلی پرېږده هغه پلاني کلي ته لاړ شه هلته نیکان خلک اوسېږي. د عالم ورته څه ووایي؟ وایي د خپل کلی پرېږده. ولې پرېږده؟ ځکه چې کلي کې د ګناهګار بېدینه خلک ډېر دي او ته د هغو سره په دې ګناهونو کې اخته شوی عادت شوی، نو دا پرېږده د نیکانو خلکو خواله ورشه توبه به وباسې. نیکانو سره چې کښېني د ګناهونه به پرېږدي. دغه شان زما نصیحت درېیم دا دی، اکثر من الاستغفار، استغفار ډېر زیات وایه. یو حدیث کې راځي، امام مسلم راوړی د الله وایي، ګوره د الله دې رحم او کرم ته، یا عبادي انکم تخطئون باللیل والنهار، ای زما بندگانو تاسو د ورځې هم ګناهونه کوئ، تاسو د شپې هم ګناهونه کوئ، وانا اغفر الذنوب جميعا، زه خو ټول ګناهونه بخمه، فاستغفروني اغفر لكم، نو زما نه بخانه غواړئ استغفار وایئ زه به درله دا ګناهونه وبخمه. نو څومره چې استغفار ډېر وی دومره به درله الله ګناهونه په مخه. حدیث کې دې ډېر طریقې راغلي دي لکه اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم، دغه شان رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم، سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه، یا یوازې استغفر الله واتوب اليه، یا یوازې استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. دا څه ګران کار دی. حدیث کی راځي انس بن مالک روایت ته، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله وی یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. اے د آدم بچیا کستا ګناهونه اسمان ته ورسی، ستا ګناهونه څه ته ورسی؟ اسمان ته، او بیا دې استغفار وغوښتو بخانه دې وغوښته، الله وی زه د ګناهونه بخم او هیڅ پروا مې نه. دا روایت امام ترمذي راوړی. یو حدیث ته بل ذکر کوم زړه به مو خوشحاله شي، طریقه به زده کړئ د توبې د ویستو. ابو هریره وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي د الله په باره کې وی خبره کوله. پیغمبر د چا باره کې خبره کوله؟ د الله باره کې. نو خبره یې داسې وکړه چې اذنب عبد ذنبا، د الله په بندګانو کې یو بنده ګناه وکړه، نو وی اللهم اغفر لي ذنبي، یا الله زما ګناه وبخه. وی الله دا وی چې زما بنده ګناه وکړه، زما نافرماني وکړه، او دا ورته پته و چې د دې یو رب شتي، هغه ګناه معاف کوي او په ګناه باندې سړی رانیسي. یعنی الله وی ګوره یعنی دته دا احساس شتي، نو الله ولا ګناه معاف کړه. بیا د ګناه وکړه، بیا لاس اوچت کړو اللهم اغفر ای رب اغفر لي ذنبي، الله زما دا ګناه وبخ. وی الله وی ګوره زما بنده ته پته شتي چې د یو رب دی، هغه ګناه بخیم او په ګناه باندې رانیوم کې هغه بیا وبخو. هغه بیا لړه ګناه وکړه، بیا وی رب اغفر لي ذنبي، وی الله زما ګناه وبخه. دا ما ته څه په مخه استغفار وای، په ګناه پسې توبه وباسه. وی الله بیا دغه خبره وکړه او وی بخو. وی د چې کله بیا ګناه وکړه کنه او بیا توبه وویسته، وی الله وی چې زما بنده ته پته ده چې د یو رب دی، هغه نیوم کوي په ګناه باندې او بخانم کوي. اعمل ما شئت فقد غفرت لك، څه چې کې کوه ته مې بخلی اوس. ولې بار بار الله ته واپس شوی دی. ګناه خو د انسان نه کېږي، خو زړه یې ژوندی وګوره، زړه یې ژوندی و، بار بار واپس شوی دی. چې بار بار واپس شوی دی الله ولې دغه څه ورکړي دي. بل نصیحت زما تاسو ټولو ته دا دی چې هغه نیکیانې ډېرې کوئ، نو په نیکیانو سره څه ختمېږي؟ ګناهونه ختمېږي. ابو ذر حدیث دی، امام ترمذي راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اتق الله حیثما كنت واتبع السیئة الحسنة تمحوها. نصیحت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیث کې دا کړی دی، وایي په ګناه پسې نیکي کوه نو دا ګناه به دله ختموي. په ګناه پسې څه کوه؟ نیکي کوه نو ګناه به دله ختموي. بل دا چې دا سبا بل سبا پرېږدئ. د دې بیان او د دې نشست او د دې ناستې په اخره کې ټولو ته دا وایم چې د سبا بل سبا پرېږدئ.
د نن نه د وس نه د روجي په دې خوله باندې د نور د ډوبېدو نه مخکې راځي چې توبه وباسو د زړه د کومې نه الله ته واپس شو او د ګناهونه پرېږدو او هغه توبه وباسو چې هغې ته التوبة النصوح ویلی کېږي هغه توبه چې په کې هغه 5 شروط دي کوم چې موږ ذکر کړو یعنې مرګ به راشي د مرګ هېڅ پته نه لګي او بیا به دغه چغې وو لکه څنګه چې الله په قرآن کې وایي حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون په دوی کې چې یو تن ته مرګ راشي وي بیا دا چغې وایي چې یا رب ما څه که واپس که لعلي أعمل صالحا فيما تركت چې زه نیک اعمال وکړم یا الله ما بیا دنیا ته واپس که الله ورته وایي کله کیدی نشي انها کلمة هو قایلها دا خو یو خبره ده وکړه نو بیا څوک دنیا ته واپس نه دی راغلی اوس زما او تا سره موقع شتي اوس زموږ سره ژوند شتي الله اکبر او داسې میاشت ده چې د جنت دروازې کولاو دي او د جهنم هغه بندې دي سمې توبې پکې قبلېږي راځي چې په دې میاشت کې توبه وباسو الله ته واپس شو الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول له د توبې د ویستو توفیق راکړي الله سبحانه وتعالی زموږ ګناهونه وبخي او الله سبحانه وتعالی په دې مبارکه میاشت کې موږ د اور نه آزاد کړي او الله دې زموږ مور پلار د اور نه آزاد کړي زموږ بیبیانې زموږ بچي زموږ خپلوان مشران کشران ټول د الله د اور نه آزاد کړي او الله سبحانه وتعالی دې په دې میاشت کې موږ له توفیق راکړي چې خپل رب راضي کړو هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين